السلام علیکم. په دې ویډیو کې د ديوولسم صنف درياضي د کتاب د اویایمې صفحې د تمرین حلونه لیکو چې په لومړي چې سوال یې داسې ده وایي دغو مثلثاتي معادلاتو حل د سیټونو په شکل پیدا کړئ. نو د ا په برخه کې داسې یوه معادله ورکړې ده چې 3 کوساین x جمع 15 مساوي کېږي له 0 سره. مخکې له دې نه چې د دې معادلې حل وړاندې کړو غواړم تاسو ته وجود ته راولم چې په دغه خبره کې چې ویلي دي چې حل د سیټونو په شکل باندې پیدا کړي، په دې کې مطلب دا ده چې دا بعضو کې داسې معادلې په دغو کې شته چې د هغو لپاره لا یتناهي ډېر حلونه موجود دي، ځکه چې مثلثاتي تابعګانې چې دي ټولې پیریاډیک دي یا چې ورته وایي. نو د دې لپاره بعضې یو څو حلونه لري محدود، بعضې واحد حل لري او بعضې لا یتناهي حلونه لري. نو په دې سوال کې مطلب دا ده چې موږ باید ټول حلونه پیدا کړو دغو معادلو. اوس اکس که چیرې غواړو پیدا کړو، لومړی 15 بلې خواته وړو د معادلې چې 3 ضرب کوساین د اکس باید مساوي شي له -15 سره، دواړه طرفه په 3 تقسیموو، نو موږ ته راکوي چې کوساین د اکس مساوي کېږي له -15 پر 3 سره. اوس که غواړو اکس تنا کړو نو موږ کوساین معکوس اخلو چې کوساین انورس ورته وایي، نو اکس به زموږ مساوي شي له کوساین انورس د -15 سره، -15 پر 3. اوس که غواړو په شکل د سیټ یا سیټ د دې هغه ولیکو، حل ولیکو. د دې لپاره چې کوساین ګوره داسې یو ګراف لري، کوساین پیریاډیک فنکشن ده داسې یو شکل باندې، نو دواړو خواو ته منفي لا یتناهي نه مثبت لا یتناهي پورې په 0 کې یو ده. نو د دې لپاره او دغه په 90 درجو کې یا پای پر 2 کې 0 ده، بیا په 3 پای پر 4 کې 0 ده، او بیا په 2 پای کې بیرته بیا یو کېږي، ځکه 2 پای دغه ده که نه، 2 پای وی پای کې بیا منفي یو کېږي. وبخښئ دغه پای ده دا 0 ده او دغه پای پر 2 ده، پای پر 2 کې یو ده، ځکه وایو موږ چې وبخښئ نو وبخښئ دغه درست شکل ده. په 90 درجو کې چې پای پر 2 ده 0 کېږي، بیا په 3 پای پر 2 چې 270 درجې ده په هغه کې 0 کېږي، او په پای کې منفي یو کېږي چې دلته راځي، او په 0 کې یو کېږي چې دلته ځي. نو موږ پوهېږو چې دا 2 پای پیریاډیک ده. نو 2 پای پیریاډیک لپاره چې موږ غواړو د دې حل پیدا کړو، هم د مثبت طرف ته هم د منفي طرف ته، نو موږ دغه اکس به داسې اعداد وي چې هغه د دې حل موږ ته راکړي، یا خو به اکس باید داسې یو عدد وي چې له پوره 2 کې پای چې کې باید یو پوره عدد وي، یا مثبت یا منفي انټیجر وي، منفي کوساین معکوس دی -15 پر 3. نو دا د دې لپاره چې دا خو د منفي طرف ته ده، همدارنګه موږ کولی شو چې د مثبت طرف ته هم لاړ شو او داسې ولرو چې 2 کې پای مثبت کوساین -1 پر کوساین معکوس دی -15 پر 3. متوجه شي په دې حالت کې هم ګوره کې باید انټیجر وي، او په دې حالت کې هم باید کې انټیجر وي، یا پوره عدد وي، یا مثبت یا منفي. په دویمه برخه کې داسې سوال راکړی وای 4 تانجن د اکس جمع کو تانجن د اکس -15 مساوي کېږي له وبخښئ له 50 سره نه، البته له 0 سره مساوي کېږي. نو د دې د حل لپاره به ګوره لومړی کار چې کوو هغه داسې ده چې دا به په شکل داسې لیکو چې 4 تانجن په ځای باندې ساین اکس پر کوساین اکس لیکو، او همدارنګه جمع د کو تانجن په ځای باندې به کوساین اکس پر ساین اکس لیکو،
منفي 5 مساوي کېږي له 0 سره. دا کسرونه چې جمع کو وختې نو موږ ته داسې یو څه لاسته راځي چې 4 ساین مربع x جمع کوساین مربع x پر ساین x کوساین x. دا کسرونه چې جمع کو سره او دا 5 د معادلې بلې خواته وړو چې مثبت 5 شي. نو اوس موږ چې کله دلته موږ دواړه طرفه ساین x کوساین x باندې ضرب کو نو موږ ته به داسې څه لاسته راشي چې او د کوساین x په ځای باندې یو منفي ساین x مربع وضع کو نو موږ ته به داسې څه لاسته راشي چې 4 ساین مربع x جمع یو منفي ساین مربع x مساوي کېږي له 5 ساین x کوساین x. اوس موږ دا په داسې شکل لیکلی شو لکه 3 ساین مربع x ځکه چې 4 ساین مربع x نه یو لاړ شي 3 ساین مربع x پاتې کېږي جمع یو کل مربع وبخئ جمع یو مساوي کېږي له 5 ساین x او د کوساین په ځای باندې یو منفي ساین مربع x جذر نه لاندې لیکو. نو دا مو چې کله ولیکه اوس دواړه طرفه موږ مربع کولی شو نو له مربع نه موږ ته څه لاسته راځي داسې یوه معادله لاسته راځي چې مربع یې کو ټرمونه ټول دې خواته راواړو له جذر نه یې خلاص کو موږ ته داسې یوه معادله لاسته راځي چې 4 ساین په طاقت د 4 x منفي 19 ساین مربع x جمع یو مساوي کېږي له 0 سره. اوس داسې حالت کې چې راوسته ګوره له دغه سټپ نه تر دې سټپه پورې له کار شته ګوره دواړه طرفه به مربع کېږي بیا به د ټول ټرمونه به یوې خواته راوړي بیا به سره جمع کېږي منفي کېږي به نو داسې یوه معادله به لاسته راوړي. دا معادله د محمد بن موسی په طریقه باندې حل کولی شو که چیرې زد زمونږ ساین مربع x شي نو موږ داسې دا معادله لیکلی شو چې 4 زد مربع منفي 19 زد جمع یو مساوي کېږي له 0 سره. نو دا ګوره که د محمد بن موسی په فرموله کې واچو منفي b مثبت منفي جذر دلتا پر 2a نو موږ ته به داسې یو څه لاسته راشي چې هغه به وي چې زد به یا نیم وي او یا به زد یو پر 18 وي. نو کله چې دا لاسته راوړو د دې مطلب دا ده چې یعنې ساین مربع x زمونږ نیم ده نو د دې لپاره ساین x زمونږ مثبت منفي یو پر جذر د 2 ده نو د دې لپاره x زمونږ یا باید پای پر 4 شي چې 45 درجې ده او یا باید x زمونږ شي منفي 3 پای پر 4 ځکه چې منفي 3 پای پر 4 هم داسې یو عدد ده چې د هغې لکه منفي څو راځي 3 پای پر 4 45 پای پر 4 ده 45 ضرب 45 جمع 45 90 کېږي 90 او 45 یو سلو 15 درجې نو یو سلو 15 درجو هم ساین یو پر 2 ده. اوس دغه بلې برخې ته چې شی کوو بلې برخه به یې زه په دغه ځای کې حل کړم چې هغه کله چې ګوره زد مونږ پیدا کړ چې یو پر 18 او زد زمونږ ساین مربع x هم وکنه نو د دې لپاره ساین د x چې کوم ده هغه مونږ ته لاسته راځي چې یو پر جذر د 18 نو د دې لپاره x زمونږ کېږي چې دا به وي ساین معکوس یا ساین انورس د یو پر جذر د 18. اوس دغه عدد مونږ تاسې څه رقم لیکلی شو هم مثبت ده هم منفي ده ګوره او بل x زمونږ باید وي ساین معکوس
د منفي 1 پر جذر 12. اوس ګوره مونږ یو اکس دلته ولاره، زه به دا ټولو نه سره خطونه تاو کړمه چې په یاد مو وي. ګوره یو اکس مونږ دلته پیدا کړ، بل اکس مو دلته پیدا کړ، بل اکس مو دلته پیدا کړ او بل اکس مو دلته پیدا کړ. دا ولې؟ دا د دې لپاره چې کله مونږ دغه معادله ګوره اکسپاند کړله، مربع مو کړله، مونږ ته ساین په طاقت د 4 لاسته پکې راغلی و. نو هغه یو 4 درجې معادله وه. د 4 درجې معادلې لپاره باید 4 دانې حلونه وي. نو د سیټ په شکل باندې که چیرې غواړو دا حلونه ولیکو، داسې به وي چې پای پر 4 منفي 3 پای پر 4 ساین معکوس د 1 پر جذر 12 او ساین معکوس د 1 پر جذر 12 له منفي علامې سره. نو دا شو په سیټ شکل باندې. او که چیرې موږ غواړو دا نورم ساده کو، دا ساین انورس نورم ساده کیږي، خو زه به هغه ساده کول تاسو ته پرېږدم چې وی کوي. خو چې ساده یې کوي دغه ساین انورس دی 1 پر 12 دا به تاسو پیدا کړای شئ چې دا مساوي کیږي 1 پر جذر 12 البته چې دا مساوي کیږي له تانجانت معکوس دی 1 پر 4 سره، او دغه ساین انورس دی منفي 1 پر 12 جذر 12 دا به تاسو پیدا کړئ چې دا کیږي تانجانت معکوس دی 1 پر 4 منفي پای سره. نو خوښه یې تاسو چې په هر شکل باندې تاسو ته ښه ښکاري دا جواب لیکلی شئ. د سی په برخه کې موږ تاسو ته داسې سوال راکړی دی، وایي که چیرې تانجانت د اکس مساوي شي له جذر د 3 سره، تاسو به دا اکس څنګه پیدا کوئ؟ ګوره دا ډېر ساده سوال ده، ځکه د تانجانت په باندې ساین اکس پر کوساین اکس لیکو، دا به مساوي شي له جذر د 3 سره. نو اوس ساین اکس به مساوي شي له جذر د 3 ضرب کوساین اکس. نو دواړه طرفه چې مربع کو نو موږ به ولرو چې ساین مربع اکس مساوي کیږي له 3 بل جذر بل مربع سره خلاص شي کوساین مربع اکس. نو د کوساین په ځای باندې ساین وضع کوو، نو موږ لرو چې ساین مربع اکس مساوي کیږي له 3 ضرب 1 منفي ساین مربع اکس. نو ساین مربع اکس دې خواته راواړو، یو تیار دلته لرو، نو وبه لرو چې 4 ساین مربع اکس باید مساوي شي له 3 سره. اوس ساین مربع اکس تنها کوو، نو ساین مربع اکس به مساوي شي له 3 پر 4 سره. نو جذر د دواړو طرفو اخلو، نو موږ به ولرو چې ساین د اکس مساوي کیږي له جذر د 3 پر 2 سره. د کومې زاویې ساین جذر د 3 پر 2 ده؟ ګوره موږ تاسې پوهیږو چې کله اکس 80 درجې شي یا پای پر 3، نو اکس باید پای پر 3 شي چې ساین د هغې جذر د 3 پر 2 راکړي، ځکه دا یو له عمومي مشهورو زاویو نه ده. نو د سیک په شکل باندې داسې لیکلی شو چې دغه ټول حل د دغې معادلې داسې ده، ځکه چې ساین ګورئ پیریاډیک فنکشن ده 2 پای کې باندې. نو هغه اکس زمونږ حل جوړېدلی شي چې اکس مساوي شي له کې پای، او ځکه چې ساین آډ فنکشن ده نو ځکه 2 پای کې ته ضرورت نه لرو، کې پای نو ټول انټیجرز پکې راځي، یعنی کې پای جمع پای پر 3 په هغه صورت کې چې کې زمونږ نچرل نمبر وي یا پوره عدد وي. نو ګوره پای جمع پای پر 3 هم د دې معادلې حل ده. دا اوس لا یتناهي ډېر حلونه لري. د هر پوره عدد لپاره مثال 0 راواخله، 0 پای جمع پای پر 3 هم د دې معادلې حل ده. نو په همدې اساس باندې دا د دې سوال د دې تمرین اخري حل و. هیله ده چې د ګټې وړ مو ګرځېدلی، چې تر اخره مو راسره ملتیا کړې وي. هیر مو نشي چې زموږ چینل ته سبسکریپشن وکړئ تر څو له آینده ویډیوګانو نه باخبر واوسیږئ، او که چیرې مو وسه کیږي دا خپلو ملګرو او دوستانو ته ورسوئ، ځکه دا خیریه پروژه ده تر څو هیوادوال ګټه ترې واخلي. مننه.